اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د نړۍ ټولو پښتنو السلام علیکم. ستړي مشي، الله متل خاد آباد لرا. پښتنو د ډېرې مودې راسي زمون په خاوره شر دی او شر د چا د وجې دی، د چا د لاسه دی، مرستیال یې څوک دي، دشمن مو څوک دی، زمون په خاوره قابض څوک دی، وجل مو څوک غواړي، اجرتي څوک دی. زما په خیال چې دا د ډېرې مودې راسي خوشا ټولو پښتنو ته پته ده. زمون تیرو پښتنو مشرانو هم د دې جنگ په حقله ډېرې خبرې کړې وي او نن هم د دې جنگ د دې شر په حقله ډېرې خبرې روانې دي. یو خبره خو زما په خیال اړندو ته هم پته ده، ښکاره ده او د حیرانتوب خبره ده چې امریکا زمون په خاوره مونږ وجني، خپل اجرتي پنجابي او نورو ته زمون په سر پیسې اسلحه ورکوي، خو مونږ چپ یو. کله کله دا شیز دا خبرې مونږ حیران کی چې آخر څه وجه ده. آیا مونږ په قومي توګه فکري غلامان شوي یو چې غږ قدرې نشو پورته کولی؟ آیا مونږ په قومي توګه دلالان شوي یو چې بس چاته پیسه ملاویږي هغه وایي چې امریکا زنده باد؟ خپه ښکاره پته ده مونږ ته. په خپله هم وایي چې زه پنجابي او نورو اجرتیانو ته پیسې ورکوم. پنجابي اجرتي وایم چې مونږه د پیسو په مطابق کار کړی دی، د پیسو په مطابق مونږه قربانۍ نه ورکړي دي. خو نه پوهېږم چې زمونږ پښتانه تر ننه پورې په دې خبره چپ دي، غلي دي چې امریکې ته دومره قدر نشي ویلی چې ته زمونږ په سر زمونږ د وجلو دپاره زمونږ په خاوره اجرتیانو ته پیسې ولې ورکوي؟ زمونږ حقیقي دشمن آیا اجرتي قاتل دی او که هغه چې زمونږ په سر پیسې ورکوي؟ زما په خیال خو پنجابي فارسی کې دومره زور نشته دی چې که د دوی دا لاس ورسره نه وي نو هغه ما نشي وژلی. زما سره هغه نه مخکې د اکا برتاو کړی و او نه راسره اوس کولی شي. د دې خاورې باچا زوم، د دې خاورې باچا به زه یم
بس که د امریکې لاس د دې خلکو نه واغستو. ښکاره خبره ده چې زمونږ په سر امریکا دې خلکو ته پیسې ورکوي او دای فوجیان دي. دای اجرتین دي. مونږ یې د دوی په لاس باندې هم په خپله خاوره غلامان ساتلي. سترګې پټولو کې ضرورت نشته دی. چاپېرچل کې وګورئ د چا د لاسه وژنه روانه ده. څوک وژل کوي، څوک په خاوره زموږ په خاوره قابض دي او د چا د لاسه قابض دي. خو زمونږ د امریکې خلاف د بنده خوله دلالت کوي چې مونږه یا خو د امریکې دلالان یو او یا فکری غلامان شوي یو. زما په خیال چې مونږ له د پنجاب او د فارسیانو وجودي قاتلانو خلاف خو आवाज پورته کول پکار دي. دا زموږ فرض جوړیږي. خو چې کوم امریکا د خلکو ته پیسې ورکوي زموږ د وجنې لپاره، زموږ د غلام ساتلو لپاره، دغه خلاف موږ چپ ولیو، غږ قدرې نه کوو. ځکه چې امریکا به زموږ ډوډۍ بنده کړي، ځکه چې امریکا به زموږه په میډیا راتلل بند کړي. میډیا د هغوی په لاس کې ده. نو که د پردو په دلالۍ کې د هغه سړي په دلالۍ کې چې کوم زموږ په سر دی وجودیانو ته پیسې ورکوي، مونږ ته یو میډیا سپورټ ملاو شي، مونږ ته پیسې ملاو شي، مونږ ته دغه مل شي، دا به څه دا خو د قوم خلاف یو بل جنګ را پیدا کول دي. مونږه غواړو ساخر مونږ د اجرتي خلاف یو. پکاروم ده چې د اجرتي خلاف یو، خو د اجرتي خلاف یو صرف کنه زمونږ په سر چې کوم ظالم لګیا دی، زما په سر چې اجرتي ته پیسې ورکوي، زه هغه څنګه پرېږدم؟ د هغه خلاف اواز قدرې نه کوم. د بېغیرتوب او دلالۍ یو حد وي. په غړېدلو سترګو مونږ ته پته ده. په جار امریکا هم وایي، بل هم وایي، اجرتي قاتلان پنجابیان هم وایي، ښکاره خبرې کوي. ټول ماشوم ته هم پته ده چې امریکا زمونږ په سر اجرتي قاتلانو ته پیسې ورکوي. خو امریکا زمونږ دشمن نه دی. پنجاب مخکم زمونږه غلام پاتې شوی دی او ان شاء الله چې بیا هم زموږ غلام دی. د دې زناور چې ته لاس واغستو، پنجابي کې ننم دومره دم نشته دی د دنه بغیر چې یو پښتون ته په اوچتو سترګو ګوري. خو مونږه لکه د دلالانو په شانتې امریکې ته دومره قدرې نشو ویلی چې ته ما ته لګیا یې دغه راکې چې یاره بس زه ستا دغه یم مرستیال یم او دا واغه واغه مونږ ته پته نه چې ته پیسې ورکې. بعضې ملګري وایي چې د امریکا زوروره ده او فی الحال مونږ له د هغه خلاف چې دی اواز نه دي پورته کول پکار.
आवाज نه دی پورته کول دا خبره شو. موږ د نور خلاف د اجرتی قاتل پنجاب خلاف ټوپک راغسته دي یا التمو د فارسی خلاف ټوپک راغسته دي دا خلاف هم موږ چغیو باسو. خدا امریکای خلاف موږ چغم نو باسو. زما په خیال اوس موږ له پکار دي چې د دې دلال د سوچ نه روزو. موږ له حقيقي خپلواکي پکار ده او حقيقي خپلواکۍ د لپاره به موږ له د امریکای د دلالۍ نه وتل پکار دي. موږ په دې خبره پوهیږو چې سره روان دي. شو کې سپورټ کوي کم ځای نه سپورټ کیږي. پریشر د صد پر روان دي هم زما د وجلو د پاره. هم زما د وجلو د پاره پنجاب او فارسی نورم پریشرایز کیږي. نور هم د ته پیسې ورکړي. ما ته پته نشي دوی ته پوس نورم پیسې ورکړي کیږي. هم دا خلک به بیا مونږ وژني تر سوچ مونږه عمدغه زمون په سر چې تاسو پیسې ورکړي کنه. امریکا د دې خلاف راپورته شوی نیو. د دې خلاف مونږه د جنگ غږ نه دی کړي. د دې خلاف مونږه کم از کم خپل شلو خور اخلاص کو کنه. تر هغه به دا اجرتین مونږه وجني. زما په خیال نه دلته سوکشتا او نه په افغانستان کې سوکشتا چې پښتون راګزار کی، پښتون غلام وساتي، پښتون اوجني، پښتون بے عزت کی، پښتون بے کور کی. اب پدې وزیرستان وغیرہ کې پدې سواد کې د پنجابي اجرتیانو موږ د چا په پیسو باندې د سې بې عزت کو، د چا په پیسو ویشتو، د چا په پیسو وجلو، د چا په پیسو د کور لوګستو. په حساب کتاب کې څو قرآن شول دی بل سره. خدای ته وګورئ پښتنو، اجرتی قاتل معاف کول نشته دی. ځکه چې داسې خلقونه خلاصې ډېر اهم دی چې هغه د پیسو د پاره وجل کوي، هغه د پیسو د پاره د بل بې عزتي کوي، نه احساس ته نه د غشته. داسې کمینه خلق یقینا چې د مرګ لایق دي، خو څوک چې دغه کمینه به احساس خلکو ته زموږ په سر پیسې ورکوي مونږ هغه څنګه معاف کولی شو؟ مونږ د هغوی سره جنګ نشو کولی، کم از کم د هغوی خلاف غږ خو کولی شو که نه؟ د ظلم او د دلالۍ یو حد وي. هغوی په ظلم نه ستړي کېږي، مونږ په دلالۍ نه ستړي کېږو. بیا درته وایم چې راویښ شئ، اجرتي وپېژنئ او دشمن وپېژنئ. که نه وي اجرتي به ستاسو په سر پیسې اخلي، د هغه خو همدغه احساس دی، د هغه خو همدغه چې دی نو هغه انسانیت دی، د هغه خو همدغه چې دی دین دی، ایمان دی. کم از کم که نور سم زور نه لرئ خدای ته وګورئ. د دې اجرتي قاتل سره سره څوک چې دی اجرتي قاتل ته پیسې ورکوي، اسلحه ورکوي، سپورټ کوي، د دوی په سر موږ غلامان ساتلی یو.
دا خلاف غږ خبور ته کوي کنه. زما بل وجود لګیا دي ختمي. ما نه پنجابي جوړي، ما نه انګريز جوړي، ما نه فارسي جوړي. خو ما پښتون نه پرېږدي. زه د پښتون په توګه دغه دشمن ته قبول نه یم. ویښ شئ که نه وي همدا حل به یې زمونږه همدغه شانتې به اجرتین زمونږ په شان دا بې شرمه اجرتین به زمونږ په سر پیسې اخلي او دغه ظالمان به ښه په غړېدلو سترګو زمونږ په سر پیسې هم ورکوي او مونږ ته به وایي چې مونږ ستاسو مددګار یو. ښه مونږ ته پته ده، ښه هر ماشوم ته پته ده چې امریکا زمونږ په خاوره قابض دی، زمونږ په خاوره مونږ وژني، زمونږ په خاوره خلکو ته زمونږ خلاف پیسې ورکوي. خو بیا هم مونږه د هغه نه واوا خان جوړ کړی، غږ قدرې نشو کولی. چېرته به ډرون حملو کې مړه یو چې ډېر زړونه مو مري، موږ دې مړه شو. چېرته به یې زموږ په سر چې دی نو دغه ته پیسې ورکړي وي، پنجابي ته یا فارسي ته، یا به یې د عربونه راپسې څوک اسامه راستولی وي. دا حادث دی که نه. نو که د مرګ د یارې نه به مونږ ته همدې به مونږ وژني او مونږ به وایي چې زنده باد. او مونږ ته پته ده چې دی به زموږ په سر پیسې ورکوي او مونږ به وایي چې زنده باد. زما په خیال خو څومره خبرې چې ما کول غوښتل هغه ما وکړي او ډېرو ملګرو پښمنو کې به ډېر تپوسونه مې راوچت شوي وي، ډېر سوچونه به مې راپورته شوي وي. زما زړه همدغه ویل غوښتل، زما زړه کې همدا څیز و چې زه پخپله حریان یم چې یو سړی زما په سر لګیا دی اجرتي قاتلانو ته پیسې ورکوي. زما وجلو دپاره لګیا دی، هغه زما په خاوره خلکو ته اسلحه ورکوي. خو زما رونه، زما بعضې پښتانه وایي چې امریکا زنده باد، زنده باد دی. ځکه هغه زموږ په سر پنجابي اجرتي ته پیسې ورکوي چې هغه دې مونږ مړ کړي، هغه دې مونږ غلام وساتي. زنده باد دی. الله دې زموږ ستاسو په سوچ باندې رحم وکړي. راویښ شئ د اجرتي قاتل سره سره دا نه یم چې اجرتي قاتل پرېږدي، ځکه چې دا هم بې احساسه کمینه انسان دی چې چا په سر پیسې اخلي. خو دشمن چې دی چې زموږ په سر پیسې ورکوي دا د هغه نه غټ کمینه او غټ ظالم دی. دومره یاد ساتئ. ګورئ اجرتي خو بیا هم بدل را بدل شي، خو که تر څو پورې تاسو د هغه دشمن غم نه کړئ، تر څو چې ستاسو په سر پیسې ورکوي، کوم دشمن چې ستاسو په سر پیسې ورکوي نو اجرتین به ډېر را پیدا کېږي. او مونږ چې دی مونږ به همدغه شانتې د یرې د لاسه هغه غږ قدرې نه شو کولی.
اجرتی قاتل مفعول نه دی پکار خو څوک چې زموږ په سر دغه اجرتي قاتلانو ته پیسې ورکوي دغه خلاف به راپاسېدل غواړي، دغه خلاف به کم از کم غږ خو پورته کوي که نه. الله مو ښاد او آباد لره. د ټولو ملګرو د کتونکو نه مننه، تپوسونو کولو نه مننه، او زړه مې ډېر څه غواړي، زړه مو ډېر څه ویل غواړي، خو بخښنه غواړم. الله مو تل ښاد او آباد لره. الله په امان.